سلام ستړي مشه د افغانستان په اړه دوه خبرونو ته ښه راغلی. د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د کرونا وایروس له امله له قرنطین وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته خپل عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن رسنیو ته وویل اوس مهال د هوایي دهلیزونو له لارې تر ډېره وچې او تازه مېوې، زعفران، قیمتي ډبرې او لسي صنایع صادریږي. هغه زیاته کړه له قرنطین وروسته اوس مهال بهر ته صادرات عادي شوي. امارات، هند، سعودي، قطر، بحرین هغه هیوادونه دي چې ورته د هوایي دهلیز له لارې صادرات کیږي. نوموړي وویل وروستیو کې ایران، ترکیش هم خپل پروازونه شروع کړي چې نږدې راتلونکي کې به اروپا ته هم صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. سږکال د قرنطین له امله نورو هیوادونو ته 3000 ټنه صادرات شوي دي. بل خبر ده چې افغانستان کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د یوې ګډې سروې پایله ښیي چې روان کال په دغه هیواد کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلي دي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمي نن رسنیو ته ویل د دغه حاصلاتو 4.03 میلیون میټریک ټنه یې له اوبیزو کروندو او 1.15 میلیونه میټریک ټنه یې له علمي کروندو څخه اخیستل شوي دي. دغه سروې په 10 ولایتونو 100 ولسوالیو او 815 کلیو کې شوې ده. ښاغلی رستمي وایي چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي اداره د ګډې سروې پر بنسټ تیر کال د غنمو د تولید کچه 4.9 میلیونه ټنه وه چې سږني حاصلات نږدې 200,000 میټریک ټنو زیاتوالی ښیي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.